السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د HD لین او HD لین په رابطه باندې ده چې دا دواړه څه ته ویل کیږي. نو دوستانو دا ډیره مهمه او اهمه ویډیو ده، مې مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د HD لین او HD لین د مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. اول راځو HD لین ته چې د دې فول فارم دی دوستانو های ټینشن لین، او های ټینشن لین دوستانو دې ته په فرانسوي ژبه کې ولټیج هم ویل کیږي. او د دې د ولټیج د برق اندازه عبارت ده د 11 کیوي نه تر د 33 کیوي پورې. دې ته دوستانو های ټینشن لین ویل کیږي. او د 33 کیوي نه پورته چې کوم ولټیج دی دوستانو د برق اندازه ده دې ته ایکسټرا ټینشن لین ویل کیږي، اضافه اوچت ولټیج دوستانو دې ته ویل کیږي. دوهم راځو HD لین ته چې مساوي کیږي د لو ټینشن لین سره. د دې د ولټ اندازه ده دوستانو 0 ولټه، چې په دې کې دوه قسمه ولټیجونه کار او فعالیت اجرا کوي چې عبارت دي اول 400 نه تر 440 پورې. دې ولټیج ته دوستانو 3 فیز ولټیج یا لین ولټیج ویل کیږي چې په دې کې 3 فازونه 3 ګرم لینونه وي او یو په دې کې نیوټرل تار وي. عموما دا د کارخانو فابریکو کمپنیانو لپاره استعمالیږي. په هغه ځایونو کې دا ولټیج استعمالیږي چېرته چې 3 فیز ماشین نه د هغې څخه استفاده کیږي او هغه پې چلیږي. او دوهم ولټیج په دې لو ولټیج کې دوستانو هغه دا دی چې 213 ولټه دی چې دې ته یو فازه یا فاز ولټیج دوستانو دې ته ویل کیږي چې په دې کې یو ګرم یا بل دوستانو په دې کې یخ موجود وي، یعنی نیوټرل او فاز پکې موجود وي. دا عموما د کورونو د اپلاینس لپاره برقي وسایلو لپاره استعمالیږي، لکه پکې واشنګ ماشینونه، بلپونه، راډونه او داسې نور برقي وسایل چې موږ په کور کې دې څخه استفاده کوو هغه پې چلولی شو. نو دوستانو دا وه د نن ورځې زموږ ټاپک او موضوع چې د HD لین او HD لین په رابطه باندې وه. الله تعالی دې وکړي چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلي وي. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوي وي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او فایدې ټولو ته ورسیږي. نو دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.